بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا دا قرآن کریم په اعتبار ترتیب سره شپاړسمه پاره او 19 نمبر سورت شروع شو سوره مریم دا پشپگو اور کوگانو په دوکم سلو آیاتونه باندې مشتمل سورت ده رب دې صورت د تیرشوی صورت سره داو چې تیرشوی صورت کې الله رب العالمین جوابونه وکړو دغه شبهاتو د مشرکانو په اثبات د عجز د صالحینو کې چې هغه یو واقعہ بیان کړ شو د اصحاب کهف چې هغه نیکان صالحین بندگانو او دغوی د عجز دلایل ذکر شو چې دا الله رب العالمین ته محتاج او د رب العالمین نه به دعاګانې وختلې نو دغوی عجز الله رب العالمین په دلایل سره ثابت کړ دی صورت کې الله رب العالمین جواب کوي دغه شبهات او باقیو د مشرکانو په اثبات د عبدیت د صالحینو چې دا الله رب العالمین صالح نیکان بندگان دي او په عبدیت د الله تعالی کې د الله تعالی بندگان دي نو لہذا دا دلیل دی بده باندې چې دا الها نشي ګرځیدي دویم عرب دار چې تیرشوی صورت کې الله رب العالمین د توحید د اثبات لپاره یو قسم دلایل نقلیه ذکر کړو نو په دې صورت کې بل قسم دلائل نقلی الله تعالی بیانې د پاره د اثبات د توحید چې د الله تعالی توحید کوم نه دا ثابت کړی شي او د خلق د دې منلو باندې مجبور کړی شي چې غاړه ورته کیو الله ومني چې وحده لا شریک له ذات ته هغه څوک شریک نشي اول کې حروف مقطعات دي متشابهات چې دې په معنا او مقصد باندې الله رب العالمین پوهیږي کاف ها یا عین صاد
دغه پنځه دي. بیا فرمایي ذکر رحمت ربک عبده زکریا. دا ذکر دا خبر د مبتدا ده، مبتدا ده هذا، یعنی هذا ذکر رحمت ربک عبده زکریا. دا یادول د رحمت د رب ستا دی په خپل بنده باندې چې هغه زکریا علیه السلام. الله رب العالمین په ده باندې ډېر انعامات کړي او خصوصي رحمتونه الله تعالی په ده باندې کړي. نو رب العالمین دا منګ او تاسو ته د مخې کوي چې ګوره الله تعالی داسې ذات دی او داسې مهربان دی او دا قسم نعمتونه کوي په خپلو نیکانو صالحینو بندګانو باندې چې د هغې نه یو د زکریا علیه السلام د بني اسرائیلو یو مشر پیغمبر دی. بیا فرمایي اذ نادى ربه نداء خفیا. الله رب العالمین د ده عجز بیانوي چې د الله رب العالمین نه دعاګانې کړي دي. کله چې اواز وکړو نداء خفیا، اواز پټ. مراد د ندا نه دعا ده، د رب العالمین نه دعا وغوښتله، خو په داسې طریقه سره چې هغه په پټه سره وه. او دا یو ادب دی د دعا چې دعا په پټه سره د الله رب العالمین نه وغوښتل په ښکته اواز سره. دغې ډېرې فایدې دي او رب العالمین دا قسم دعا ډېره خوښوي. بعضې هغه ځایونه دي شریعت پای کې دا جهر ذکر کړی دی چې په اوچت اواز سره وغوښتی شي، لیکن بهتر افضل طریقه همدا ده چې خفیه طور په پټه سره د الله پاک نه دعا وغوښتی شي. نو دوم دعا وکړه او په پټه سره. قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. دول شيء زما ربا یقینا سوشوي دي، راست شوي دي، کمزوري شوي دي العظم اډوکي زما، او دارنګ سر مې چې کوم دی نو تک سپین شوی دی. او نیمه زه په دعا ستا سره ای ربه بدبخته یعنې محرومه کړی شوی. د رب العالمین نه دعا غواړي خو په داسې طرز په داسې طریقه سره چې په منځ کې توسل دی، وسیله الله رب العالمین ته پیش کوي. نو په وسیله کې اول لفظ د رب دی چې ربي معنی ای زما ربه. اکثر دعاګانې د انبیاء کرامو چې وګورئ نو هغې کې به دا لفظ د رب چې کوم دی دا موجود وي. موږ او تاسې دعاګانې غواړو ربنا آتنا، ربنا هب لنا. داسې دعاګانې الله رب العالمین ډېرې قبلوي. نو اوله وسیله د الله رب العالمین د صفت چې ای زما ربه، او دویمه وسیله هغه د خپل عجز، د بدن کمزوروالی، د هډوکو کمزوروالی. او هډوکی د انسان چې کله کمزوری شي نو تمام بدن چې کوم دی نو هغه کمزوری. هډوکی چې کله مضبوط نو تمام بدن چې کوم دی نو هغه مضبوطی. نو دی وایي چې الله زما هډوکي چې کوم دی دا کمزوري شوي دي. درېیمه وسیله چې کوم دی د خپل عجز هغه دا ده چې واشتعل الرأس شیبا، او تک سپین دی سر زما د وجې د بوډاوالي نه. د سر ویښته مې یا الله تک سپین دي، معنی دا چې عاجزه یم
او بل دا چې ولم اکن بدعائک رب شقیا، نیم زه په غوښتنه ستا سره ای ربه بدبخته، یا الله تا زه عادت کړی ما کله هم چې ما ستا نه دعا غوښتلې ده نو تا زه محرومه کړی نه یم، بلکې هغه دعا تا زما قبوله کړې ده او حاجت دې زما پوره کړی دی. نو دا زما یو عادت جوړ شوی دی، نو اوس هم په دې حالت کې ستا نه چې کوم دی دعا غواړم. اظهار د خپل حاجت به کوي خو وروستو هغه دا چې واني خفت الموالي من ورائي، یقینا زه یریږم الموالیا د تربورانو نه من ورائي چې وروستو زمانه دي، او پسې کې دی یریږم په دین کې. وکانت امرأتي عاقرة، بل دا چې ښځه مې شنډه ده، هغه د ځوانۍ نه چې کوم دی نو شنډه ده، بچی نه کېږي. نو فهب لي من لدنک ولیا، راوبخې ما ته د خپل طرف نه ولیا، یو وارث. مراد دی بچی دی، داسې بچی چې هغه زما د میراث چې کوم دی زما نه وروستو دا سنبال کړي، او میراث د انبیاء کرامو هغه مال دولت دی د دنیا او نه ځمکې، بلکې د هغوی وراثت چې کوم دی نو هغه د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکول، د الله دین خلکو ته بیانول، او دارنګې به دین د الله تعالی باندې عمل کول، دا د هغوی وراثت دی. نو که زه وفات شم د دنیا نه لاړ شم نو زما نه بعد د دین دا خدمت به څوک کوي؟ او زما د تره زامن دي نو هغوی چې کوم دی نو دې سره کار نه ساتي، او که لږ ډېر خدمت کوي خو زما سره یره ده چې هغه داسې خدمت ونه کړي. نو یا الله ما ته چې کوم دی نو یو وارث راکړه، یرثني ویرث من آل یعقوب، چې وارث شي زما او وارث شي د اولاد د یعقوب علیه السلام چې هغوی د دین خدمت کوي. وجعله ربي رضیه، وګرځوه دله رایې زما ربه رضیه غوره کړی شوی، یعنې رضیا عندک، یا الله چې ستا په نس باندې چې کوم دی نو هغه غوره کړی شوی د دین د خدمت دپاره او د دین د اشاعت دپاره او د دعوت او تبلیغ دپاره. ایا رضیه فی الاخلاق والافعال، یا الله چې هغه په اخلاقو کې دارنګې په تمامو کارونو کې هغه ستا په نس باندې غوره کړی شوی. دا دعای چې کوم دی نو وغوښتله په دې طرز او دې طریقه سره خپل عجز الله رب العالمین ته بیان کو. الله داسې ذات دی چې بنده کله په طریقه سره د هغه نه سوال کوي نو رب العالمین چېرې خپل بندګان چې کوم دی هغه محرومه نه پاتې کوي، بلکې الله د خپلو بندګانو دعا قبلوي او خامخا یې قبلوي. خو بعضې داسې هغې کې ټیم لګي، بعضې داسې چې هغه الله زر قبلوي، بعضې داسې که په دنیا کې د هغې صلت تا ته میلاو نه شوه نو آخرت کې به الله رب العالمین د هغې اجر تاله راکوي، خو رد کېږي نه. دې کې مفسرین لیکي چې تقریبا 14 کاله پس چې کوم دی نو دا دعا الله تعالی چې کوم دی نو قبوله کړې ده، یعنې صلې کله میلاو شوې ده 14 کاله وروسته. الله رب العالمین فرمایل یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. ای زکریا یقینا موږ زیری درکو تا ته په یو الګ سره
بچی سره چې نوم به د هغه یحیی وي او نه دی ګرځولی موږ هغه لره دې نه مخکې هم نامې بشارت دی زیری دی د الله رب العالمین د طرف نه په درې امورو سره یو دا چې بشارت دی ستا دپاره زموږ د طرف نه او دویم امر هغه چې کوم دی نو تسمیه معنا نوم د ده چې نوم ورله الله رب العالمین کېښود چې بچی در کومه خو نوم به یې یحیی او درېمه دا چې لم نجعل له من قبل سمیه الله فرمایي د دې نه مخکې دا نوم ما چالن دی ایښودی او نه دا قسم نوم چې کوم دی د چا شته نو دا اولنی بچی دی چې نوم به یحیی وي الله رب العالمین د دعا قبول کړه بشارت منظر او دور کو نو قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا اول دای رب زما سرنګي به ما لرا غلامونه لګم او زما ښځه چې کوم دی نو هغه شنډه ده او زه رسېدلی ما د بوډاوالي نه عتیه آخري حد ته یعنې ډېر بوډاوالي ده دلته مقصد انکار کول د زکریا علیه السلام نه دي بلکې د دې کیفیت او د دې طریقه ته بوسلي د الله رب العالمین نه چې الله بچی خو ته ما ته راکوې خو یا الله د دې کیفیت او طریقه به څه دا به څه طریقه سره چې کوم ما ته راکولی کېږي آیا موږ دواړه ښځه خاوند دې دپاره به موږ ځواني وکړو ځواني به میلاویږي ځکه اولاد خو په ځواني کې کېږي انسان چې کله کمزوره شي بوډا شي نو بیا ختم شي طاقت نه لري د بچو د پیدا کولو الله تو فرمایل قال كذلك الله ورته وی چې تاسو به دغه شی لکه څنګه چې دغه شی به په دې عمر کې او تاسو ته به بچی راکوم قال كذلك قال ربك الله تعالی انستا رب ویلی دی هو علی هین چې دا کار ما باندې آسان دی وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ګوره دی یحیی علیه السلام نه پیدایش ادا ورکړو دای قیاس کړو په پیدایش د زکریا علیه السلام الله فرمایل چې دا کار ما باندې آسان دی یعنی په دې حالت کې په دې عمر کې بچی راکول الله وی دا ما باندې آسان دی او ته خپل ځان ته وګوره چې ما ته پیدا کړی دی نه مخکې ولم تکو شیئا الله فرمایي چې ته څه شی نه وې ستا نوم او نشان نه و او ته ما د نیش نه شته کړې نو آیا داسې نشم کولی چې تاله بچی راکړم قال رب اجعل لي آیه قال آیتک ان لا تکلم الناس ثلاث لیال سویا اویل دوی رب زما وګرځو ما لره یو نښه یا الله داسې یو نښه یو علامه هغه ما له وګرځو چې ما ته پته ولګي که نه چې او زما بچی کېږي او زه پوه شم چې دا وخت بچی د کېدو نو قال آیتک الله تو فرمایل نښه ستا هغه دا ده چې الله تکلم الناس ثلاث لیال سویا خبره به نشي کولی د خلکو سره درې شپې سویا په داسې حالت کې چې ته برابر یو انسان بیمار شي که نه د بیماری د وجې چې کوم دی کمزوری شي او بیا د کمزورتیا د وجې نه خبرې نشي کولی نو دا به حال نه وي بلکې ته به ښه برابر یې رو موټ به خو خبرې به نشي کولی
یا معنی دا چې ستا د خولو دا به بند کړی شي، او یا معنی دا چې ته به خبرې بالکل نه کوې، خپل خوله به د خبرو نه بالکل بنده وساتې. 3 شپې سورې آل عمران کوم دا واقعات یې رشوي د خو هلته ذکر د 3 ورځو دی او دلته 3 شپې دي. نو مراد ته شپه ورځ دواړه دي، یعنی 3 شپې او 3 ورځې. نو الله ته امر وکړو چې خپله خوله چې کوم دی بنده وساته. دا یو قسم روژه وه او دا په دین د بني اسرائیلو کې چې کوم دی دا جایز وه. نو فخرج علی قومه من المحراب، فسراوت دی په خپل قوم باندې من المحراب د عبادت خانې نه. دلته د محراب نه مراد چې کوم دی نو هغه اوچت ځای دی چې هغه مخصوص ځای وي او دا د بار یو خاص ځای د عبادت د الله بندگی به کوله. المحراب محاربه نه ده، محاربه جنگ ته ویل کېږي. نو په دغه ځای کې هم جنگ کېدی شي که نه، د شیطان سره د خواهشاتو سره سړی جنګېږي، د الله بندگی کوي. زمونږ دا محراب کې مراد نه دی. فرمایي فاوحی الیهم ان سبحوا بکرة وعشیا. کله چې د الله طرف نه امر وشو د ده خوله چې کوم دی نو بنده کړی شو د خبرو نه، نو بیا به خلکو ته دعوت ورکو، خو په اشاره سره. اشارتن خلکو ته وایي چې د الله تعالی تسبیح وایي، حمد و ثنا وایي، سار و ماښام، سبایی و بیګایی، په اشاره سره به دعوت ورکو. الله فرمایي یا یحیی خذ الکتاب بقوه. لړوکوالی نه چې کوم دی لوی شو او بیا چې کوم دی د الله رب العالمین د طرف نه ورته کتاب ورکېږي. یا یحیی خذ الکتاب، یا یحیی کتاب واخله بقوه، په کوشش سره، په طاقت سره. مراد ته تورات ته دا کتاب چې کوم دی واخله. خو د دې کتاب په بیانولو کې او په دعوت ورکولو کې به چې کوم دی نو ډېر کوشش کوي. دا به خلکو ته بیانوي او دې ته به دا خلک رابلي د الله احکام نه چې دا پوره خلکو ته ورسي. او فرمایي واتینا الحکم صبیا، الله فرمایي ورکړي و ما ده د پوه د دین صبیه په وړوکوالي باندې. دلته د حکم نه مراد چې کوم دی نو پوه د دین ده. دی چې کله وړوکی و الله ورته دین پوه ورکړې وه. دیو جن عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي وایي د بلوغ نه مخکې چې چا قرآن ختم کو نو دا کس چې کوم دی نو په دې کې شامل دی. ده دوم د الله طرف نه حکم ورکړی شو، معنا پوه د دین. یو حدیث کې راځي وایي هلکانو وایي لبې کولې، چې لبې کولې نو ده ته وویل چې یا یحیی راځه چې لبې وکړو. ده ورته جواب کې وویل چې موږ د لبو دپاره نه یو پیدا چې موږ به لبې کوو، موږ د الله د بندګۍ دپاره پیدا یو، ځکه الله ته پوه ورکړی وی دین. دا د صفات دی الله رب العالمین بیان کړي دي، تقریبا 10 صفات الله بیان کړي دي دلته. بل دا فرمایي وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا. او ده وحنانا شفقت کونکې، شفقت کونکې به خلکو باندې، هر چا باندې به شفقت کو، ډېر نرم زړه والا و. دا شفقت الله فرمایي د ما ورکړو من لدنا خپل طرف نه. او دویم دا فرمایي د وزکاتن پاکو، دار قسم گناهونو نه د خطایانو نه پاک. او دریم دا فرمایي وکانه تقیا، و د تقواداران فرزګارو. څلورم دا فرمایي وبرم بوالدی،
احسان کوونکی و د خپل مور او پلار سره د مور او پلار سره مینه کوله محبت پې کوه د هغوی خدمت پې کوه اولم یکن جبارا عصیا او نو د زورور عصیه نافرمانه بد اخلاق نه و بدجبه نه و او د الله نافرمانه هم نه و نو فرمایي اسلام دی بده باندې په کوم ورځ باندې چې دی پیدا شو په کوم ورځ باندې چې به مري او په کوم ورځ باندې به چې دوباره راپورته کېږي ژوندی یعنې په ورځ د قیامت د الله طرف نه به سلامتیا ده هم په دنیا کې هم په آخرت کې نو فرمایي کافا یا عین صاد الله علم دی معنا د حروفو باندې ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا یادول د رحمت د رب ستا دی په بنده خپل باندې چې زکریا علیه السلام اذ نادى ربه نداء خفیا کله چې آواز وکړو رب خپل ته آواز پټ یعنی دعا یې وکړله دعا په پټ سره قال ربي اني وانا العظم مني ویل رب زما یقینا سوشوي دی اډوکي زما وهن ویل کېږي کمزوروالی ته او العظم معنا اډوکي مني معنا زما یعنی کمزوری شوي دي اډوکي زما واشتعل الرأس شیبا او تک سپین شوی دی سر زما شیبا د بوډاوالي نه ولم اکن بدعائک رب شقیا او نیم زه په غوښتنه ستا ای ربا شقیا بدبخته یعنی محرومه وانی خفت الموالیا او یقینا زه یریږم الموالیا د وارثانو نه د تربورانو نه من ورای چې وروستو زمانه دي یعنی په دین کې دی یریږم ښه چې دین دعوت پورنکې خلکو ته او وکانت امرأتي عاقرا او د ښځه زما شنډه فهب لي من لدنک ولیا فسراو بخې ما ته د خپل طرف نه ولیا وارث یرثني چې وارث شي زما ویرث من آل یعقوب او وارث شي د اولاد د یعقوب علیه السلام وجعله ربي رضیا وګرځوه دلره ای رب زما رضیا غوره کړی شوې الله تو فرمایا زکریا ای زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی یقینا موږ زیری درکو تا ته په الګ سره چې نوم به د هغه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا نه دی ګرځولی موږ دلره دې نه مخکې هم نامې قال ربي انا یکون لی غلام وویل دو ای رب زما انا یکون لی څنګه به وي ما لره څرنګې به وي ما لره غلامون هلکو وکانت امرأتي عاقرا او د ښځه زما شنډه وقد بلغت من الكبر عتیا او یقینا رسېدلی مزه من الكبر د بوډاوالي نه عتیا آخري حد ته یعنې ډېر بوډاوالي ته قال كذلك ویلو كذلك دارنګې به یې ته قال ربک ویلی دې رب ستا هو علی هین جبریل علیه السلام ته فرمایي چې ته به دغسې یې لکه څنګه چې یې او ستا ښځه به دغسې یې لکه څنګه چې ده خو قال ربک ویلی دې رب ستا هو علی هین دا کار په ما باندې آسان دی وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا او یقینا پیدا کړی ما ته د دې نه مخکې چې نه وې ته شیئا څه شی څه چیز نو د هغې نه ما ته شته کړې قال رب اجعل لي آیه وویل دی ربه زما وګرځوه ما لره یوه نښه قال وویل الله تعالی آیتکه نښه ستا چې ده هغه دا ده چې الله تکلم الناس دا چې خبرې به نشي کولی د خلکو سره ثلاثه لیال سویه درې شپې سویه او تبه برابرې نو فخرج علی قومي فسروت دی په خپل قوم باندې من المحراب د عبادت خانې نه فاوحى الیهم فس اشاره وکړه د خلکو ته یعنې په اشاره سره دعوت ورکړو
چې ان سبحو بکرة وعشیا د دې خبرې چې تسبیح وایي سار او ماښام یا یحیی ای یحیی خذ الکتاب واخله کتاب بقوه په قوت طاقت او په کوشش سره واتینا الحکم صبیا او ورکړی و ماده د پوه د دین صبیا په ډکوالي باندې وحنانا او شفقت کول په خلکو باندې من لدنا خپل طرفنا وزکات نه پاکواله وکانه تقیا او ود تقوادارا وبرم بوالدی احسان کون کېو د مور او پلار سره ولم یکن جبار عصیا او نو دې زورور عصیا نه فرمانا وسلام علیه سلامتی دی په باندې یوم ولدا بکم ورځ باندې چې پیدا شو و یوم یموت بکم ورځ باندې چې مری و یوم یبعث حیا او بکم ورځ باندې چې راپورته کیږي با حیا دوباره ژوندې الله دې موږ د اصل عمل توفیق راکړي الله لا اله الا انت استغفرك